به نام خداوند مهربان. سلام هموطنان نازنین. ما در ولایت زیبای قندهار هستیم. در مقابل ما یا در بگراند ما چوک مدد است. قبلا موترها داخل شهر میرفت، دوباره وصل میشد به سرک هرات. خوشبختانه که یک سرک مستقیم توسط شهرداری ولایت زیبای قندهار کار آغاز کردن که انشاءالله آن قریب بخیر این کار به اتمام میرسه. جناب سیف الله عاصم رئیس عامر مطبوعات ولایت زیبای قندهار در کنار ماست، انجینر صاحب هم در کنار ماست. انشاءالله میپرسیم که این کار چی وقت آغاز شده و چه وقت بخیر ختم میشه و چقدر طول داره، چه قرض داره. در مورد از این پروژه انشاءالله که بیشتر صحبت میکنیم و معلومات میگیریم. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله. ښاغلی نظري صاحب، تاسو ته او ستاسو تخنیکي ټیم ته ښه راغلاست وایو. لرغوني کندهار ته ښه راغلاست. خوشحاله شو چې ومو لیدلاست. ژوندی اوسئ. په دې هکله راته ووایه چې دا سړک کوم ځای نه کار شروع شوی ده او مخکې دلته کورونه و، دوکانونه و، یا کوم پلان دلته و چې دا سړک جوړ شي یا تازه تاسو دا کار شروع کړی؟ ښاغلی نظري صاحب، دا سړک چې تاسو وینئ چې اوس څومره پراخه شوی دی، پخوا په دې حالت باندې نه و. پخوا په دې څنګ کې یو نری سړک تېر شوی و، نو دلته ډېره بې نظمي وه، ډېر زیات رش به و او د ښار ښایست ډېر پیکه کړی و. دغه مخامخ چې تاسو وینئ دا چوک مدد دی. د چوک مدد ته پورې احمدشاهي جاده، بیا تر میدان هوایي پورې د احمدشاه بابا نړیوال هوایي ډګر څخه بیا تر دې ځایه پورې دا په اساسي ډول رغول سوې ده، جوړه سوې ده. د دې چوک مدد څخه شروع بیا داسې تر چوڼۍ پر طرف باندې د اولې او دیارلسمې ناحیې په منځ کې دا جاده داسې وځي، غرګۍ ورته وایي، پر غرګي باندې دا راتاویږي، له ډنډ چوکه سره وصل کیږي. د دې طول تقریبا 3.5 کیلومتره طول دی او اوس چې دا پراخه سوې ده تقریبا د 60 متره په پلنوالي سره دا پراخه کیږي. تاسې وینئ چې کارونه یې تازه پیل سوي دي. لومړی کار چې دلته موږ وکړي د دې په مسیر کې چې کومې ودانۍ وې، کوم کورونه وه، کوم مارکیټونه وه، دا ټوله تخریب سول. اوس یې هم د تخریب چارې روانې دي او په ضمن کې دلته دا د هغه ابتدایي ساختماني کارونه هم پیل سوي دي چې کندنکاري یې شروع ده. دا د دې هم چارې جریان لري او په مخ کې چې تاسو وینئ دلته غر دی یا غرګۍ موږ ورته وایي، دا یې هم په مخ کې راغلی دی. د غرګي کټینګ هم شروع دی او ډېر ژر به یې دغه د مسیر د تخلیه کولو چارې بشپړې سي او ساختماني چارې به په رسمي ډول راپیل سي انشاءالله. په دا 80 متره کې څو سړک دی، ګلدان لري، پای لري، داسې نور شیان؟ بلې، په دا 80 متره کې یو طرف او بل طرف ته پیاده روونه سته، بیا کوچنی ګلدان سته، بیا بایسکلوې یعنی د بایسکلانو لاره سته، بیا په منځ کې عمومي ګلدان سته او یو طرف او بل طرف ته د غټو او کوچنیو موټرانو د تېرولو لارې دي. بله. کارش چه وقت آغاز شده؟ د دې جادې خو وایي هغه خو چې په دې باندې موږ په پلان کې و چې دا به جوړوو چې دا به رغېږي. هغه د استملاک کارونه خو له ډېره وخته څخه شروع سوي دي. اوس چې دغه د تخریب چارې پیل سوي دي تقریبا 1.5 میاشت کېږي چې د مسیر د تخلیه کولو چارې موږ پیل کړي دي او دا د تقریبا د دې که اوس وایو 95 سلنې د مسیر د تخلیه کولو چارې بشپړې سوي دي. ډېر ښه. او دا کوم خلک چې دلته کورونه او دوکانونه و هغوی ته څه ښاروالي د ټولو ځایونو ملکیتونه هغه استملاک سوله. دلته چې کومې ودانۍ موجود وي شخصي املاک، اوس داسې چې ورځ په فرقه کې هغه بیا ټوله دولتي املاک دي. شخصي املاک دا ټوله استملاک سوي دي. د روزي نرخ مطابق دې ته د تعمیر په عوض کې پیسې ورکول سوي دي. په اوس وخت کې چې یو تعمیر په څومره پیسو جوړیږي د هغه نرخ مطابق یا تر هغه موږ اضافه دې ته پیسې ورکړي دي او پاته سو د مځکې په عوض کې دغه مځکې چې په کوم موقعیت په اوس وخت کې څومره ارزښت لري، د دې مځکو د ارزښت په نظر کې نیولو سره دې ته بیا موږ د کندهار ښار په عینو مینه کې مځکې ورکوو. ډېر ښه. د سلان راته ووایه چې بغیر له دې نه کوم ساحو کې تاسو کوم کارونه کړي دي، بیا انجینر صاحب ته وخت ورکړو. کندهار ښاروالي خو سږ کال ډېرې پراخې پروژې پیل کړي دي. هغه پروژې چې کندهار کې مخکې ساري نه لیدل کېږي. یوازې کندهار کې که د نورو کوچنیو پروژو څخه بغیر د توام چې دا 3 لویې پروژې دي چې دغه د ډنډ چوک د مدد چوکه څخه تر ډنډ چوکه پورې د دې جادې پراخول دي، دا د کندهار په تاریخ کې د دې کار ساري نه لیدل کېږي. دا تقریبا 3.5 کیلومتره د بل د ډنډ چوکه څخه تر باغ پله پورې دا څه کم 10 کیلومتره اندازه کېږي.
د دې جادې پراخول دي د 80 متره په پلنوالي سره د هغه هم دغه د عملاً د ابتدایي کارونه پیل سوي دي مسیر تخلیې چارې شروع دي او د سړکانو کیندنکاري شروع ده. بل مهمه لویه پروژه هغه د ښار حلقوي سړک دی د کندهار کې په عامه اصطلاح موږ ورته بایپاس وایو. د هغې هم د مسیر د تخلیه کولو چارې روانې دي او تقریبا 90% مسیر تخلیه سوی دی. په څو نقطو کې د دې پروژو چې تاسو وینئ د دې په څو نقطو کې کارونه روان دي. یو ځای مثلا د موانعو لرې کول روان دي، بل ځای د اضافي موادو انتقال روان دي، په بل ځای کې تاسو وینئ چې کندنکاري روانه ده. دا درې لویې پروژې دي. او بل که درته وایم چې اوس دغه 1404 کال کې خو اوس چې موږ بشپړې کړي دي تر کال له شروع څخه تر دې دمه پورې 11 پروژې دا بشپړې سوي دي، هغه ګټې اخیستنې ته سپارل سوي دي. د 26 پروژو کارونه عملاً جریان لري چې په هغو 26 د جملې څخه تاسې دغه کار دی چې موږ تاسې شهیدان وینئ. بودجهش کلش از طرف شهرداری است؟ بله. دغه درې لویې پروژې چې د دې لګښت مالیې وزارت له طریقې ورکول کېږي او پاته 23 پروژې چې هغه د کندهار ښاروالۍ له انکشافي بودجې څخه دي. یک جان تشکر برای صحت شما خوب است، بخیر است، قربانتان سلامت. در مورد کار بگوین که کار چطور جریان دارد و چند بخش شما اینجا مصروف کار هستین؟ کار خو تاسو ته معلومه شوله چې د شروع نه چې حکومت نم شروع کړی دی او وروسته د غرګي ساحه ورته ویل کېږي هغې د پورې موږ کار کړی دی. د کچره مواد میسل یو اوس فعلا د 2 ورځې کېږي چې دلته د سابګیرو طبقه جوړو په دو باندې لګیا یو دا کار مخکې. بسیار خوب. خب راه موقتی فکر کنم در اون مسیر است تا که سرک جور میشه. یار به دلار ورته بندو هغه لار باندې به کار کو بیا به هغه لار بندو په دلار به کار کو. په دې شکل باندې د سرک جوړول کار مخکې وي. بسیار خوب. تو معلومات دارین که چه وقت بخیر دیگه کارش تمام خواهد شد؟ والا موږ کوشش کوو چې زر خلاص شو ان شاء الله. بده عجله کیو چې دا کار مخکې لاړ شي زر خلاص شي. شپه ورځ کار کوو د شپې کار کوو د ورځې کار کوو. همدا د موږ عجله ده چې کار زر خلاص کړي. بله. و این پایه رو نو نصب میکنن یا انتقال میکنن جای دیگه؟ دا پایه به سرک په مسیر کې راغلی دی. د بریکنا د برق پایه دی. دغه انتقالوي د سرک پیاده رو طی کوي. بسیار خوب. خب فعلا اونجا دوستای ما دیگه اوارکاری و چی میگن گلیدرکاری و چی میگن لنگرکاری هست دیگه. آهسته آهسته ان شاء الله سرک آماده میشه بخیر برای خدیزی دیگه. آهسته آهسته سرک آماده میشه. دا ځای چې خلاص شو بیا خواته پلان لري لخیر. هغه ته پلان لري. دا یو دا ځای سمو بیا هغه
بسیار خوب، تشکر اک جان، قربانتان، سلامت باشین دوستا. همراه انجینر صاحب هم صحبت داشتیم، همراه مسئول مطبوعات شهرداری قندهار هم صحبت داشتیم. چند تصویر ببینین، انشالله دوباره برمیگردیم، ما را همراه باشین. دوباره دوستای نازنین، انشاءالله چند پروژه دیگه هم است که با جناب عامر صاحب مطبوعات شهروالی کابل خاط رفتیم در برنامه بعدی و تشکر میکنیم که آمدن قدم رنجه کردن و در مورد از این پروژه بر ما و شما معلومات دادن. در ته وای چې دا مخکینه نقشه و که تاسو نه وای دا پلان کړی دغه نقشې چې ښاغلی نظري صاحب د دې لپاره اوس د افغانستان په سطح موږ انجینران راټول کړ. دغه نقشې مسیر چې وایستې دا د کابل ښاروالي او د کابل څخه تخنیکي ټیم رالی او کندهار کې چې کوم انجینران و د دې جادې ډیزاین او مسیر دا ټوله په ګډه دی. د افغانستان په سطح موږ تکړه کسان انجینران راټول کړي دي. د دې سروې سوی ده، د دې ډیزاین سوی دی د قجاتو. تشکر یک جان که بر ما وقت دادین و انشالله پروژه دیگر هم بخیر در برنامه بعدی همراه دوستا میبینیم. تاسو بیا هم ډیره مننه. نو انشالله چې افغانستان په هر ګوټ کې باید همداسې کارونه وشي، زموږ وطن ښایسته شي. او تاسو هم ډیره مننه چې همیشه زیار وباسئ او وطنوالو په خدمت کې هستئ. انشالله نورو ځایو ته هم تاسو موږ سره لږ همکاري وکړئ، نو موږ خو نابلد یو. ډیره مننه، ژوندی اوسئ، خیر اوسئ، سلامت. دوستو تشکر میکنیم از جناب صفی الله عاصم، آمر مطبوعات شهرداری ولایت زیبای قندهار. شما میبینید که او طرف دیگه هوارکاری جریان داره. پایه‌ای که قبلا در بین سرک بود و انتقال میفته به کنار سرک دوباره غرس میشه و پیش هم دوستا گفتن که دامنه کوه است، اونجا هم دیگه توسط ماشینری ها باید از بین ببره و تا ای که راه باز شود دیگه از نمی خود چوک مدد این سرک وصل میشه. اونجا یک چهارراهی است و دوباره وصل میشه به سرک کجا؟ به سرک هرات. دیگه کار همین اکنون هم جریان داره. دوستای دیگه هم هستن، ما مستړی مشیم. جوړ په خیر خیرتی ده. څه کوې ته دلته په دې خاورو کې؟ د لیونې ورته راغلی وم د کار لپاره. ښه، هغه دې ویلې موږ کاریګر پردي. ښه، کاروبار دې نشته؟ یو نه. مخکې د څه کار کول؟ مخکې مې د وریجو ډوډۍ کوله، هغه اوس شیانې بیخي ګرانه دي، واره نه کوي. ښه. نو څنګه دی دا سړک جوړیږي، ته ورته خوشحاله یې که یا؟ په دې خو نوم د ښار ښایسته او ښار پراخیږي، دې سره نو ولې نس خوشحاله. یو ښه پرمختګ ده، یو ښه پروژه ده چې بشپړ شي، ډېرو خلکو ته ډېرې ګټې رسېږي. بالکل. او کورونه هم دلته کندهار کې دي؟
کور اصلي په کټکا ولایت یم، کور مستلی دی په کندهار. ښه کار لپاره راغلی وي. د دې کار لپاره. څه وایي اوس انجینر صاحبان؟ انجینر صاحب وایي زموږ کارګر پوره دي. ښه نو مخکې هغه کار دی چې کوو هغه اوس نه کېږي؟ هغه اوس کېږي خو شیان یې ګرانه دي، واره نه کوي، شی نه تروځي، ګټه نه باسي. زه بس الله مهربانه ده، بیا هم کوشش وکړه دې ځای کې نه بل ځای کې به خدای مهربان دی او لاره به جور شی. خب دوستان ما تا پیش میریم انجینر صاحب بیا دیگه تو که زیاد از پیش ما فرار کردی مانده نباشی. صد خوب بخیر. خیرتیست جانک جور است؟ بخیر باشی. چی گپاز در منطقه میگه سرک جور میشه؟ او الحمدلله سرک جوری د چوکی مدد نشیرو ته ډان چوکه پوری. ښه ډیر ښه. کیلومتر ایتول دی. دواړو طرفو ته کریجوی لري، مابین کې ګلدان لري. ورپسې بیا بل ګلدان لري، جویچم لري او بله پای برق و همه چیز مجهز است. طول منظم سرک جوری. خب این به ادامه از این سرکی که قبلی است او طرف جور شده و می شکل جور میشه؟ د دو دراوینګ به دغه دراوینګ سره حتما پارک لري. خامخا به پارک ورسره لري، ځکه د دو په مابین کې 6 متره ګلدان دی، وروسته بیا موږ 15 متره کریجوی لرو. بله. ورپسې بیا یو جویچا لرو. بله. یا یاله. بله. ورپسې یو کوچنی ګلدان لرو، وروسته بیکوی ورته وایي یا د 20 کیلو متر کیلو دی پوره. خو بیا ګلدان لرو، دغه نه غو طرف ته موږ 4 متره پیاده رو لرو. بسیار خوب. یعنی یو ګلدان په مابین د سره کې لرو چې 6 متره دی، یو بل 3 متره ګلدان دلته دی، بیکوی او پیاده رو په مابین. خب تو معلومات داری چقدر دکان یا چقدر خانه اینجا تخریب شده؟ دغه خو مشخص نشو ویلای، خو دلته تخمینی. بله. تخمینی نشو ویلای ځکه ساحه ډیره پراخه ده. بله. 18 متره په مجموع کې موږ عرض باندې. بله. دغه سرک دی، نو داس تخمینی نشو ویلای، خو ټوله ساحه تقریبا قانون او کورونه و. خب. چون منزله کورونه یا منزله کنه جیگ ودانه هم بی؟ بعضی ساحو که پارک ها کنه، بعضی ساحو که 15 منزله 4 منزله کورونه و بعضی ساحو که دیر اکثر چو یو منزل کورونه. خب شهروالی خو ویان ویل چې هغه مونږ ورته کوم خسارت چې هغه ورکول شي. خامخا به دغه خلکو ته ورکړ شي چې بل ځای کې خپل غم وکړي که څنګه. او ډیره مننه تاسو نه، مالات عزتمند که ژوندی اوسئ. خب دوستان نازنین آهسته آهسته گزارش خود جمع میکنیم. وقفه نان از دیگه دوستای ما رفتن، 1 بجه روز است دیگه. انشالله که گزارش های بعدی هم در ساخت ساز جریان داره، ما را همراه باشین. میریم بخیر به بخش های دیگه تا برنامه آینده. الله حافظ و نگهدارتان.